ښاغلی مفتي صاحب، مولوي زبیر احمد ورور د خوست ولایت څخه پیغام پرېښی دی او پوښتنه یې کړې ده. پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي چې زموږ په علاقه کې داسې رواج دی کله چې د جومات لمونځ درېږي نو کوم خلک چې مخکې مسجد ته راغلي وي هغوی په اول صف کې خپل ځای یو مشر سړي ته یا یو عالم ته ورخالي کړي او هغه رامخته کړي، نو دغه کار د شریعت له نظره څنګه دی؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا ومصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي که چیرې یو څوک په اول صف کې خپل ځای یو مشر سړي ته یا یو عالم سړي ته ورکړي نو په دې کې شرعاً څه مشکل نشته، بلکې مناسبه خبره لا دا ده چې څوک خپل ځای اول صف کې نیولی وي هغه داسې یو عالم ته یا یو معتبره شخصیت ته ورخالي کړي. البته که داسې څوک چې هغه نه تر ده مشر وي او نه تر ده عالم وي نو بیا مناسبه خبره دا ده چې دی خپل پر ځای باندې ودرېږي او د هغه ځای هغه کس ته ورنه کړي. رد المحتار جلد اول صفحه 421، اعلاء السنن جلد 4 صفحه 315، همدا ډول سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 129، فتاوی تاتارخانیه جلد 2 صفحه 580. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښاغلی مفتي صاحب، حکمت الله ورور د روزګان ولایت څخه پیغام پرېښی دی او پوښتنه یې کړې ده. پوښتنه په دې ډول ده، وایي چې د وریښته په کښلو سره اودس ماتېږي او که یا او حال دا دی چې د وریښته په اخر کې سپینه ماده هم وي. مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا ومصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي کله چې وریښته وکښل سي نو په دې سر اودس نه دی مات، او همداسې د وریښته په اخر کې چې کوم نجسه سپینه ماده وي نو په دې سر اودس نه ماتېږي، ځکه د نجاست لپاره شرط دی چې هغه بهیدونکې وي او دغه سپینه ماده دا لږ وي او نه بهیدونکې وي. رد المحتار جلد اول صفحه 10، الفقه الاسلامي وادلته جلد اول صفحه 312، همدا ډول فتاوی هندیه جلد اول صفحه 10. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښاغلی مفتي صاحب، یو محترم ورور پیغام پرېښی او پوښتنه یې کړې ده. پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي که یو څوک متعدد سجدې تلاوت کوي نو آیا د هرې سجدې لپاره ولاړه ضروري ده او که په ناسته هم ادا کېږي؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا ومصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي چې د سجدې تلاوت لپاره ولاړه مستحب ده، البته که چیرې څوک ولاړ نسي یوه سجده وکړي کښیني بیا بله سجده وکړي نو په دې سره هم ادا کېږي. رد المحتار جلد اول صفحه 520، بدائع الصنائع جلد اول صفحه 254، البحر الرائق جلد 2 صفحه 200. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښاغلی مفتي صاحب، یو محترم ورور پیغام پرېښی دی او پوښتنه یې کړې ده. پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي چې یوه ښځه دعوه کوي چې زوج ماته 3 طلاقه راکړي دي او پر دې دعوه شاهدان نه لري، نو آیا زوج ته قسم ورکول کېږي که یا؟ مهرباني وکړئ محترم مفتي صاحب که ورته جواب ووایاست. حامدا ومصلیا اما بعد. د محترم ورور د پوښتنې په جواب کې علماء کرام فرمایي که چیرې یوه ښځه پر خاوند باندې د 3 طلاقو دعوه وکړي او پر خپله دعوه باندې شاهدان هم ونه لري نو قاضي به خاوند ته قسم ورکوي او داسې قسم به ورکوي چې خاوند دا ووایي چې ما خپلې ښځې ته طلاق نه دی ورکړی او دا ښځه پر ما باندې نه ده طلاقه، پر دا باندې به قسم هم اخلي. رد المحتار جلد 4 صفحه 301، فتاوی هندیه جلد 4 صفحه 18، همدا ډول بدائع الصنائع جلد 8 صفحه 410. والسلام علیکم ورحمت الله